الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. زما عزتمندو محترمو مشرانو ورونو او خويندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو نن به د لقمان حکیم د ژوند لنډه پیژندنه او د هغه نصیحتونه چې خپل بچی ته کړو د هغې په باره کې به وضاحت وکړو. عزتمندو کوم آیات چې ما ستاسو په وړاندې ولوستو دغه آیات کې الله رب عزت مؤمنانو ته فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، ستاسې مالونه او ستاسې اولادونه تاسې د الله د ذکر نه د الله د یاد نه غافله نه کړي. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، او بیا الله رب العزت فرمایي او چا چې دا کار وکړ دغه مالونو د دغه اولادونو په وجه باندې د الله د ذکر نه د الله د یاد نه د الله د اطاعت نه غافل شون، الله رب عزت فرمایي چې دغه خلک په تاوان کې دي، دغه خلک زیانمن دي. بل آیات کې الله رب عزت فرمایي انما اموالکم و اولادکم فتنه، و بشک ستاسو د مالونه او ستاسو د اولادونه د یو ازموینه د یو امتحان دی. دغه مالونو په وجه دغه اولادونو په وجه باندې تاسو د الله د احکامو نه د الله د اطاعت نه او د الله د یاد نه غافل نشئ. نو زموږ موضوع د لقمان حکیم نصیحتونه چې د خپل بچی ته ډېر ناشنا او عجیبه نصیحتونه کړي دي، او د دې موضوع د بیانولو مقصد دا دی چې په دې باندې خپل عمل وکړو، د خپل اولادونو ته هم بیان کړو. او دا نصیحتونه یوازې د لقمان حکیم د بچی دپاره نه بلکې دا هر مؤمن هر مسلمان دپاره دا نصیحتونه دي. رب العالمین په قرآن کې دا نصیحتونه د مؤمنانو دپاره ذکر کړي دي. الله رب العزت چې په قرآن کې دا نصیحتونه ذکر کړي دي دا د مسلمانانو او د مؤمنانو مسلمانانو دپاره ذکر کړي دي. نو دا یوازې د لقمان حکیم د بچی دپاره نه چې نوره خبره خلاصه شوه، تر قیامته پورې به دا د مؤمنانو مسلمانانو ته دا نصیحتونه به ورته کیږي. او رب العالمین چې دا نصیحتونه به د قرآن عظیم شان کې ذکر کړي دي د هغې وجه دا ده چې دا ډېر فایدهمن او ډېر قیمتي نصیحتونه دي. د ټولو نه اوله فایده د دې نصیحتونو دا ده چې د خپل اولاد تربیت به څنګه کوي. د اولاد تربیت به د لقمان حکیم د نصیحتونو نه زده کړېږي. بیا د نصیحتونو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه روایت دی، ابغض الكلام الى الله ويقول رجل لرجل اتق الله فيقول عليك نفسك. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په دې خبرو کې د رب العالمین دا خبره ډیره ناخوښه شي او دا خبره د رب العالمین بدی شي چې یو څوک چاته نصیحت وکړي او ښه خبره ورته وکړي او دا ورته په جواب کې ووایي چې فیقول علیک نفسک، د خپل ځان غم کوه، ما ته نصیحت مه کوه، زه په هر څه باندې پوهېږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خبره الله ته ډیره ناخوښه ده چې یو څوک چاته نصیحت وکړي او دا یې وغورځوي. نن سبا دا خبر عام ده که لږ چاته نصیحت وکړي، لږ ورته ښه خبرې وکړي چې ورته ووایي چې دا کار غلط دی، دا کار مه کوه، یا ورته ووایي چې دا مونځ ولې نه کوې، مونځ کوه، مسجد ته ولې نه راځې. نو هغه کس په جواب کې زر داسې وایي چې ته خپل کار سره کار لره، زما خبر جدا دی او ستا خبر جدا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په دې خبره باندې رب العالمین خفه کېږي او دا خبره الله رب عزت ته ناخوښه ده چې څوک چاته نیک نصیحت وکړي او دا هغه نصیحت ته توجه ونه کړي ویې غورځوي. د لقمان حکیم د نصیحتونو بیانولو مقصد دا دی چې دا په خپل ځان کې راولو عمل پرې وکړو.
او دا نصیحتونه د لقمان حکیم په شوه باندې شوي دي. څوک چې په دې باندې عمل وکړي نو الله ولا حکمت ورکوي. لقمان حکیم دا یو نیک انسانو، د الله په اولیاو کې یو ولیو. بعضې خلک وایي چې دا پیغمبرو، لیکن راجع قول په دې کې دا د جمهور علماو په نسبت باندې چې نه دا پیغمبر و نه دا نبی و، بلکې دا یو نیک انسان و، یو دانا پوهه انسان و. الله ورله حکمت ورکړی او حکمت د دین پوهې ته ویل کېږي. یعنې هره خبره د موقع په مناسبت سره کول دې ته حکمت ویل کېږي. الله رب العزت قرآن عظیم شان کې فرمایي ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. الله فرمایي زه چې چاله حکمت ورکړم نو دغه انسان له لوی خیر ورکړی شو. نو لقمان حکیم له الله رب العزت دا لوی حکمت او دا لوی خیر له الله ورکړو. ډېر یو پوهه حکیم و. زموږ استاسو په منځ کې یو اصطلاح مشهوره ده، وایي د وهم علاج لقمان حکیم سره هم نشته دی. یعنې وهم یو داسې مرض دی چې د دې علاج لقمان حکیم سره هم نشته. نو د هغه دا حکمت په دې خلکو کې داسې مشهور دی. بیا لقمان حکیم دا د سوډان د خاورې اوسېدونکی دی او د داود علیه السلام په زمانه کې و. د داود علیه السلام په زمانه کې دا مفتی و. داود علیه السلام په زمانه کې دا قاضي و. د هغې نه مخکې دی نجار او نجاري به یې کوله. په دې خپل حکمت او په عبادت د دې خپل حکمت او د عبادت په وجه باندې په دې خلکو کې ډېر مشهور شوی و. د ټولو نه لوی صفت د ده دا و چې قلیل الکلام خبرې به یې کمې کولې. او دا یو لوی حکمت و د ده. دا دومره پوهه چې رب العالمین دله ورکړې وه، وجه دا وه چې خبرې به یې کمې کولې. حدیث کې راځي چې سوچ او تدبر به زیات کوو. کوم انسان چې خبرې کمې کوي او سوچ او تدبر زیات کوي دا انسان هوښیار انسان وي، دا د حکمت والا انسان وي. عربي کې یو مقوله ده واذا اتم العقل نقص الكلام. کله چې انسان عقل پوره شي دا به خبرې کمې شي. د عقل د پوره کېدو یوه نښه دا ده چې کله انسان عقل پوره شي نو د هغه خبرې کمې شي. خبرې به یې کمې کوي، د مطلب او د مقصد خبره کوي. نو لقمان حکیم له الله رب العزت لوی مقام ورکړی. زه دا خبرې الله رب العزت په قرآن عظیم شان کې را نقل کړي دي، بلکې الله رب العزت په دې قرآن عظیم شان کې د ده په نوم باندې پوره یو سورت نازل کړی دی، سورت لقمان. په 21مه سپاره کې دی او تر قیامته پورې به دا سورت لوستلی کېږي. په دغه سورت کې الله رب العزت هغه نصیحتونه د ده را نقل کړي دي کوم چې د خپل بچي ته کړي وو. بیا د لقمان حکیم بعضې حکمتونه په احادیثو کې راغلي دي او بعضې د سیرت په کتابونو کې راغلي دي. امام ابن جریر رحمهم الله فرمایي وی لقمان حکیم عبد حبشي، او دا یو حبشي انسان و. د رنګ نه تک تور و، د جسم نه خوبصورته نه و، لیکن د حکمت په وجه باندې الله رب العزت د ذکر په قرآن کې کړی دی. الله رب العزت د چا رنګ او نسب ته نه ګوري، د هر انسان اعمالو ته ګوري. په دې دنیا کې ډېر خلک داسې تېر شوي وو چې هغه د رنګ او د نسب والا و، د حسن او د جمال والا و، لیکن الله رب العزت په دغه قرآن کې د هغې بدي بیان کړې ده. لکه ابو لهب دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره و کاکا یو، د لوی نسب والا و. د حسن او د جمال په وجه باندې به خلک ورته ابو لهب ویل، یعنې د لمبو والا، د شغلو والا، لیکن عمل یې سم نه و، د اسلام دښمن و. الله رب العزت قرآن کې د هغه بدي بیان کړې ده. الله فرمایي تبت یدا ابي لهب وتب، وی هلاک دي شي او مات دي شي دواړه لاسونه د ابي لهب. نو نه رنګ په کار راغی او نه نسب په کار راغی. لقمان حکیم یو حبشي انسان دی. الله رب العزت په قرآن کې د هغه اوصاف بیان کړي دي، د هغه صفت یې ذکر کړی دی.
د لقمان حکیم ډېر زیات حکمتونه یو حکمت د هغه دا و چې ده چې چا سره کار کوو نو هغه مالک ورته ورځ وویل چې زموږ دپاره یو پسه ذبح کړه نو ده چې کله پسه ذبح کړ نو هغه مالک ورته ویل چې اوس د دې پسه د اندام د دې پسه د جسم نه داسې یو اندام راوباسه کوم چې تا زیات غوره ښکاري کوم چې تا ته زیات ښه ښکاري نو لقمان حکیم د دې پسه د جسم نه زړه او ژبه راوویستله او بیا ویل چې دا پکې غوره شیان دي دا پکې ښه شیان دي یو څو ورځې چې تېرې شوې نو هغه مالک ورته بیا ویل چې زموږ دپاره یو پسه ذبح کړه نو ده چې کله پسه ذبح کړ نو بیا ورته هغه مالک ویل چې اوس د دې پسه د جسم نه داسې یو اندام راوباسه چې هغه تا ته بد ښکاري یو بد څیز وي نو ده بیا د دې پسه د جسم نه زړه او ژبه راوویستله او ویل چې دا پکې ډېر بد شیان دي دا پکې بد څیزونه دي نو دې مالک ته پوښتنه وکړله چې تا دوه پسونه دې حلال کړل لیکن د هغې نه تا هم دا زړه او ژبه راوویستله دا څه وجه کیدی شي نو لقمان حکیم ورته وویلې کله چې زړه او ژبه دا سم شي او دا اصلاح شي د دې نه بل بهترین څیز نشته دی او کله چې زړه او ژبه خرابه شي نو د دې نه بیا بل بهترین څیز بیا د دې نه بل نشته دی نو دا د ده حکمت و چې د انسان زړه او ژبه کله خرابه شي نو هر څه ورسره خرابېږي او د انسان زړه او ژبه چې کله سم شي نو هر څه ورسره سمیږي زړه او ژبه دا په انسان کې ډېر مهم دي دغه ژبه چې موږ تاسې د خپلو خواهشاتو مطابق استعمالوو او دغه ژبه چې زموږ د حق دپاره خبرې کوي الله رب عزت فرمایي یوم تشهد السنتهم و د قیامت په ورځ به همدا ژبه په تاسو باندې شاهدي ورکوي الله قرآن کې فرمایي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید هر هغه قول چې د دې ژبې نه راوځي هغه لیکلی کېږي په هغې باندې نګهبان مقرر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو صحابي راغلی او ورته ویلې چې یا رسول الله ما ته وصیت وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې احفظ لسانک بیا هغه صحابي راغلی ویل چې یا رسول الله ما ته وصیت وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل احفظ لسانک بیا هغه صحابي راغلی چې یا رسول الله ما ته وصیت وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په دریم کرته ویل چې احفظ لسانک د خپل ژبې حفاظت وکړه درې کرته صحابي راغلی چې یا رسول الله ما ته نصیحت وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې احفظ لسانک د خپل ژبې حفاظت وکړه منګ تاسو لوستل دي چې ایمان څه ته ویل کېږي ایمان دې ته ویل کېږي اقرار باللسان و تصدیق بالقلب په ژبه باندې اقرار کول او په زړه سره د هغې تصدیق کول نو زړه او ژبه دا په انسان په جسم کې ډېر مهم څیزونه دي زړه د ټول بدن پاچا دی کله چې زړه امر نه وي کړی نو انسان هیڅ نشي کولی نو د زړه او د ژبې حفاظت کول لقمان حکیم چې کوم نصیحتونه د خپل بچي ته کړي وو هغه په داسې انداز کې کړي چې هغه د محبت او مهربانۍ نه پور او ډک و په هغه نصیحتونو کې د یو پلار لخوا بچي دپاره شفقت او مهرباني پرته وه د نن سبا د والدینو په شان نصیحتونه نه و چې ټول پکې قهر وي غصه وي پکې ازار وي پکې وهل وي پکې بلکې په هغه نصیحتونو کې د یو پلار د خوا شفقت او مهرباني پرته وه د بچي دپاره نو دې نصیحتونو نه یوه فایده دا ده چې کله خپل بچي ته نصیحت کوي نو په شفقت او مهربانۍ سره بیا کوي الله رب عزت قرآن عظیم الشان کې فرمایي وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه په هغه وخت کې چې لقمان حکیم د خپل بچي ته نصیحت کوو دې آیات نه معلومه شوله چې د هر پلار دا مسؤلیت دی چې هغه به د خپل اولاد ته نصیحت کوي د دین په باره کې به ورته نصیحت کوي لیکن زه ډېر په احترام سره دا خبره کومه چې نن سبا اکثره والدین کلونه تیر شي د خپل اولاد نه دا پوښتنه نه کوي چې ته مونځ کوې او که نه ته قرآن وایې او که نه ایا د دې اولاد عقیده څنګه ده عقیده صحیح ده او که نه ایا دغه اولاد الله او د الله رسول پیژندي او که نه بلکې اکثر والدین فقط دا یو نصیحت د اولاد ته کوي چې ځان وپېژنده کار کوه او مزدوري کوه
ډېر کم والدین به داسې وي چې هغه به د خپل اولادونو ته د دین په باره کې نصیحت کوي. نو لقمان حکیم چې کله د خپل بچي ته نصیحت کوو نو ورته ویلې چې یا بنیه، د ټول نه اول ورته ویل یا بنیه. د یو مهربان پلار دا صفت دی چې کله د خپل اولاد ته نصیحت کوي نو په شفقت او مهرباني سره به کوي. به هغه نصیحت په د اولاد باندې اثر هم ښه کوي او دغه اولاد به عمل هم کوي. اولاد ته بد نمونه اخیستل او په قهر او په غصه ورته نصیحت کول دا په اولاد باندې اثر نه کوي. که هغه الګ وي او که جنوي بیا ستا خبره نه مني. بلکې هوښیار والدین هغه دي چې هغه د اولاد ته ګوري د هغې مطابق ورته نصیحت کوي. لقمان حکیم د خپل بچي ته اول د عقیدې نصیحت وکړو، ځکه چې عقیده بنیاد دی. الله فرمایي ولقد اتینا لقمان الحکمه، موږ د لقمان حکیم له حکمت ورکړې او پوهه مولا ورکړې وه. نو د لقمان حکیم هغه پوهه او حکمت دا چې د خپل بچي ته په ډېر شفقت او په مهربانۍ سره نصیحت وکړو او بیا ورته دا ویلي چې یا بنیه لا تشرک بالله، د الله سره څوک شریک جوړ نه کړي، د الله سره څوک برخدار جوړ نه کړي. دا د لقمان حکیم هغه پوهه او حکمت و چې ټول اولې بچي ته دا ویلي چې د الله سره څوک شریک او برخدار جوړ نه کړي. نو لقمان حکیم د ټولو نه اول د خپل بچي په زړه کې د الله حق کې خودو او د الله حق دا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حق الله علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، د الله حق په دې بندګانو باندې دا دی چې دغه الله عبادت وکړي او د هغه سره څوک شریک او برخدار جوړ نه کړي. نو لقمان حکیم د خپل بچي ته ویل چې د الله سره شریک جوړ نه کړي او بیا ورته ویل چې یا بنیه ان الشرک لظلم عظیم، بچي دا شرک لوی ظلم دی، د شرک نه ځان وساته، دا ظلم ونه کړي، د الله سره څوک شریک جوړ نه کړي، دا شرک لوی ظلم دی. نو د وړوکوالي نه او د ماشوموالي نه خپل بچی د دې خبرې سره اشنا کول چې دا کار مه کوه، په دې خبره الله خفه کېږي او په دې کار باندې الله خوشحالېږي. کله چې ماشوم د دې خبرې سره اشنا شي نو هغه ماشوم بیا کله بې لارې نه شي. لیکن نن سبا اولادونه د وړوکوالو نه د داسې شیانو سره اشنا شي چې بیا کله رالوی شي نو دا والدینو سره پریشانه وي. به هم دا والدین وایي چې زما عزت نه کوي، زما احترام نه کوي، زما خبره نه مني، بېدینه دي. وجه دا وي چې وړوکوالي نه دې خبرې سره نوي اشنا شوي چې په دې کار باندې الله خفه کېږي. کله چې د اولادونو بنیاد د الله په دین باندې جوړ شي نو دغه اولادونه بیا د والدینو په حق کې د الله نه ویریږي چې په دې باندې الله خفه کېږي. نو هغه بیا دغه والدینو نافرماني نه کوي، د هغې معصیت نه کوي. نو لقمان حکیم د خپل بچي ته ویلي چې دا شرک ډېر لوی ظلم دی. د ظلم په باره کې الله فرمایي الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. الله رب عزت فرمایي هغه کسانو چې ایمان یې راوړو او بیا د خپل ایمان په دې ظلم سره خراب نه کړو نو دا خلک به په امن کې وي او د دې خلکو لپاره هدایت دی. الله رب عزت دې خلکو ته هدایت ورکوي. نو اصحاب کرام عرض وکړه چې یا رسول الله اینا لم یظلم نفسه، په موږ کې چا ظلم نه دی کړی، هر کس لږ لږ ظلم کړی دی. نو اصحاب کرامو دا فکر وکړو چې د دې نه مراد د عام ظلم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د دې نه مراد د عام ظلم نه دی بلکې دا هغه دی انما هو کما قال لقمان لابنه، دا هغه ظلم دی کوم چې لقمان حکیم د خپل بچي ته ویلو چې یا بنیه لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم، ای بچي د الله سره شرک نه کړي، دا شرک یو لوی ظلم دی. نو شرک یو لوی ظلم دی او د رب العالمین په موږ او تاسو باندې حق دی چې هر عبادت خاص د الله لپاره کول، په هغې کې ریا نه وي، په هغې کې ځان ښودنه نه وي، په هغې کې رسم او رواج نه وي، بلکې فقط د دې لپاره وي چې د الله رب العزت باندې راضي شي. هر عبادت د دې لپاره کول چې الله باندې راضي شي. دې ته توحید وایي زما عزتمندو. او توحید مسله چې هر څومره بیان شي نو د انسان الله طرف ته رغبت پیدا کیږي.
هغه یو مشهور حدیث دی متفق علیه حدیث دی چې د انصارو کې یو صحابي و هغه هر وخت په هر رکعت کې به سورته اخلاص ویلو قل هو الله احد دا سورته به ویلو ټول قران وته یاد لیکن د په هر رکعت کې سورته اخلاص ویلو نو صحابه کرام رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ویل چې یا رسول الله په دې انصارو کې یو کس دی هغه په هر رکعت کې سورته اخلاص وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو ته پوښتنه وکړئ چې دا څه وجه ده کله چې هغه پوښتنه وکړه نو هغه ویلي چې دا سورۃ زکه په هر رکعت کې لولم چې ان فيها صفه الرحمن په دې کې د الله صفت دی په دې کې د رحمان ذات صفاتونه پکې دي دا توحید سورۃ دی زکه مور سره محبت دی او زیات الولم نو صحابه کرام رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل چې ورته وایا چې رب العالمین هم تاسو سره دومره محبت کوي چې څومره چې تر دې صورت سره کوي نو زما عزت مندو رب العالمین پر توحید باندې دومره خوشاليږي الله رب عزت دې خبر معلوم د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو له هم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین